افغانستان کې ګڼو برخو په ځانګړي ډول د برېښنا په برخه کې د ځینو چینایي کمپنیو د پانګونې لیوالتیا. په دې وروستیو کې د شنزن کلو په نوم یوې چینایي کمپنۍ د میټرونو جوړولو په برخه کې د 2.7 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د 1 فاز او 3 فاز میټرونو تړون د افغانستان برېښنا شرکت له رهبرۍ سره لاسلیک کړ. د یادې کمپنۍ یو تن مسؤل د برېښنا شرکت د نشراتو او عامه پوهاوي له څانګې سره د ځانګړي مرکې پر مهال وویل چې له دې پلوه چې افغانستان د اقتصادي، سیاسي او امنیتي اړخه پر ښه لور ګام پورته کړی او د سوداګرۍ په برخه کې ښې زمینې برابرې شوي، نو ډیریو چینایي کمپنیو په دې هیواد کې د پانګونې لیوالتیا ښودلې او دې برخه کې خبرې روانې دي تر څو نورې چینایي کمپنۍ هم په افغانستان کې پانګونه وکړي. ما څو چینایي شرکتونه ولیدل چې په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا لري او په اړه یې خبرې کوي تر څو د پانګونې لپاره د اسانتیاوو سره سم خپل تجهیزات راوړي. نو زه وایم په راتلونکي کې به د چین او افغانستان ترمنځ ټولې سوداګریزې چارې نورې هم پراخې او پر مخ ولاړې شي. په دې وروستیو کې باثباته سیاسي وضعیت، مخ پر ودې اقتصاد د پانګونې لپاره په افغانستان کې ښه چاپیریال برابر کړی ده. نوموړي زیاته کړه، موږ هڅه کوو تر څو له افغانستان سره د سوداګرۍ له لارې با کیفیته تولیدات وړاندې کړو تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې د پخوا په پرتله پراخې او پیاوړې شي. د یادې کمپنۍ استازي د میټرونو تړون د لاسلیک په برخه کې د افغانستان حکومت او برېښنا شرکت له رهبرۍ څخه د مننې ترڅنګ زیاته کړه چې موږ د افغانستان برېښنا شرکت ته د غوره او با کیفیته میټرونو د برابرولو په برخه کې ژمن یو. هغه څه چې غواړم زه ووایم دا دی چې په راتلونکي کې زموږ د شرکت لپاره تر ټولو لوی ملاتړ د قرارداد سره سم د با کیفیته تولیداتو وړاندې کول دي. نو له همدې امله موږ ژمن یو چې د افغانستان برېښنا شرکت ته په غوره کیفیت میټرونه او ښه خدمات وړاندې کړو. د یادونې ده چې د فتحې وروسته په افغانستان کې بشپړ امنیت ټینګ شوی چې دې سره کورني او بهرني پانګوال په ډاډه زړه کولی شي دې هیواد کې پانګونه وکړي.